ایران بیا هم خپل منافقت له افغانستان سره ښکاره کړو. دا چې څه یې ویلي دي په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. خلیلزاد: ایران د افغان سولې بهیر څخه لازم ملاتړ نه کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ایران په افغانستان کې د سولې ټینګېدو له هڅو څخه کافي ملاتړ نه کوي. خلیلزاد پرون جمعه جولای 24 زمري 3 په واشنگټن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان د سفیرانو ترمنځ د امریکا د سولې انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې انلاین غونډې ته وویل چې ایران د بین الافغاني مذاکراتو له پیلېدو او په افغانستان کې د سولې د یو توافق له رامنځته کېدو څخه لازم ملاتړ نه دی کړی. د هغه په خبره چې دغه کار یو اصلي لامل د ایران او واشنگټن ترمنځ د اړیکو وضعیت دی. خلیلزاد کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچي وروستي سفر ته په اشاره کې ویلي که چیرې هغه څه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال څو ورځې مخکې په کابل کې وویل په افغانستان کې د امریکا سرتیرو حضور ورته د منلو نه دی، دا جدي ونیسو. دغه فرمول چې ایران لومړیتوب ورکوي دا دی چې امریکا دې د سولې بهیر له سرته رسولو پرته افغانستان ترک کړي چې دا په افغانستان کې د جګړې د دوام په معنی ده. خلیلزاد ویلي چې ممکن د فارس، خلیج او جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ اختلاف د افغان سولې په اړه د سیمهییزې اجماع ترلاسه کېدو په اړه ستونزې رامنځته کړي چې په وینا یې ورته اندېښمن دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په عملي کېدو پورې تړلي دي. دغه انلاین غونډه کې د قزاقستان سفیر ارژان قاسیانوف هم ویلي چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان څخه په موصولانه ډول ووځي. هغه زیاته کړې دا روښانه ده چې په افغانستان کې امنیت او ثبات په منځني اسیا کې مهم رول لري. موږ پوهیږو چې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کم کړی دی. تمه لرو چې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو په موصولانه او خوندي توګه ترسره کړي او په افغانستان کې امنیتي تشه رامنځته نه کړي. په واشنگټن کې د ازبکستان سفیر جولا وکاپوف هم ویلي چې هیواد یې په چمتو دی په سمرقند کې د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب وکړي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.